د سعودي عربستان مسافرو لپاره دغه ویډیو د ما یو ویډیو خپره کړې وه چې په اوس نوي نظام کې تاسې کولی شئ چې الکترونیکي اقامت ترلاسه کړئ. نو هغه ځینو دوستانو ویل چې موږ ته یې طریقه وښایه، نو زه تاسې ته په دغه ویډیو کې طریقه ښیم، دغه ویډیو وګورئ. نو ګرانو دوستانو تاسې به دلته راشئ، د افراد په نوم تطبیق به یا اپلیکیشن به د خپل پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. هر کله چې دا ډاونلوډ کړو نو دا به تاسې لومړی کلیک کړئ، چې کله هم کلیک کړو نو تسجیل الدخول به ووایي. په تسجیل الدخول کې به تاسې خپل معلومات ټول ثبت کړئ. هلته چې دی په بل آپشن تاسې ته راځي خدمات په نوم آپشن، دغه به کلیک کړئ. چې دغه مو کلیک کو نو تاسې ته بیا دلته 2-3 آپشن نور هم راځي، بیا به تاسې تحمیل الهویت الرقمیه به کلیک کړئ. بیا ستاسې ټول ډیټایلز دلته راځي، هغه به هم تاسې سلیکټ کړئ. هغه چې مو انتخاب کړو نو ستاسې څخه یا کوډ غواړي یا که تاسې خپل سکرین ته فیس لاک ورکړی وي نو ستاسې فیس لاک چې دی هلته راغلي، د فیس لاک نه وروسته ستاسې لپاره دغه اقامه چمتو کېږي او بیا تاسې خپل موبایل کې ځان سره ثبت کړئ.